دا نرښځی ده. هنري نوم یې ایان ډولفېن دی. وايي زده کړې کول غوښتل خو د ټولنیز او کلتوري محدودیتونو له وجې یې محفلونو کې نڅا ته مخه کړه. ما صدر کنټونمنټ بورډ پبلک های स्कूल ने मैट्रिक करी थी और बया में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पेशावर को हार्ट रोड ना DAE डिप्लोमा का सिविल इंजीनियरिंग के और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के ज़मान डेढ़ मार्क्स रहा 80% और बस बया साइप्रस त لاړم साइप्रस نه بیا زه لاهور ته لاړم لاهور نه بیا زه اېډورډز کالج ته راغلم خو هر ځای کې ما ته د خلکو مسله وه او د ایکسپنس حالاتو مسله وه. خو ډولفېن ایان ولې خپل تعلیم پوره نه کړی شو؟ بیا چې دی یو کس ډېره زیاته مطلب ډسټرب کړی وم چې هغه واپس کور ته راتلو سره ټوپک نو هغه ټایم هم زه په اېډورډ کالج کې هم زه ودوم زه هېڅ نه خبر نه یم که ما به څوک راغلی ما ته څه پته ده خو بیا هم چې دی زما پلار چې دی ما سره هغه ټایم د شپې هم سلوک وکړو چې زما په خپې کې نه چپلې وي زما په خپو کې هېڅ هم نو ما د کور نه همداسې منډه کړې ده اور زه به باندې ما ته مور ویلې چې بچي دوباره بیا کور ته په دې رانه شي چې پلار به دې راله ووجني. په تیرو څو کلونو کې پاکستان کې د نرښځیانو د حقونو د تحفظ لپاره قوانین جوړ شوي دي او پر نورو کار روان دی. البته شته قوانین نه عملي کیږي. د نور خلکو سره معاشرې سره د خواجه سره هم دا ذمہداري جوړیږي چې خپل حالاتو بدلولو دپاره چې کم دی نو هغوی کوشش وکړي. مثلا موږ کوس خواجه سراو ته بعض اوقات داسې وي چې نوکریانې راشي موږ هغوی ته آفر وکړو خو هغوی د 150 د 40 نوکرۍ ته غاړه نیږدي هغوی وایي چې دومره خو موږ په یو شپه کې په یو پروګرام کې ګټو. ایانلي اوس هم غواړي چې د خپلې مور سره یو ځای ژوند وکړي خو د ټولنې بندیزونو له خپله کوره لرې ژوند ته اړ کړې ده. ولې نه یادېږي وختي مې مو جړل پرون مې مو جړل لګیا وم ورته چې یو ټایم و چې زما په شیو پراټو ته ډېر زیات زړه شوی و نو ما امې تو ویلې چې ما له پخې که نو ما ته امې ویلې چې ښځه صحیح د بچي راشه دله پخوم نو چې هغې څنګه ما له پراټې او چې پخې کې نو زه اوس روډ باندې ولاړه یم که نه کالج ته تلم زه ولاړه یم نو ما ته امې وي ښځه وي بچي اوس خو زه نشم درته پلار دې راپاسېدو نو زما امې وي چې ما پراټې او چېرته کتلی دي که نه او د غرمې پورې ما هغې ته جړلي دي نو داسې خو زما زړه دی که نه لکه د ما خپل امې پسې شپږ غزلې لیکلي دي هغه په کور کې پراته دي ما به چې جړل ما به شاعري لیکله ما به چې جړل ما به شاعري لیکله. د نرښځیانو د حقونو لپاره کارکوونکي ټرانس ایکشن الاینس د شمیرې تر مخه یوازې په خیبر پښتونخوا کې په تیر 15 کال کې 88 نرښځیان د تشدد په پیښو کې وژل شوي او ورباندې د تشدد 1400 نور پیښې هم ریپورټ شوي دي. عصمت علي شاه، مشال ریډیو، پېښور.